مولانا فضل الرحمن په خپلو تازه خبرو کې ویلي چې ریاستي ادارې دې بېطرفه اوسي، خو د دې په ځواب کې د پوز د عامو اړیکو د څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور څه وایي. سلام او احترامات مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي د عمران خان د حکومت مرسته کول به په نړۍ کې چیرې هم ونه ستایل شي. مولانا فضل الرحمن ویل چې دوی د ناقانونه حکومت پر ضد احتجاج ته راوتلي دي، خو له هیڅ یوې ریاستي ادارې سره ټکر نه غواړي. نوموړي دا څرګندونې د 2 نومبر په شپه په اسلام آباد کې د اپوزیشن تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړې. مولانا فضل الرحمن دا خبري غونډه له هغې وروسته وکړه چې د پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور له ARY ټلویزیون سره په خبرو کې له مولانا فضل الرحمن څخه هم یوه پوښتنه وکړه. میجر جنرال آصف غفور وویل پوز یو بېطرفه اداره ده او په آئین کې دننه په جمهوري لار د راغلي حکومت مرسته کوي. نوموړي وویل چې مولانا فضل الرحمن دې په ډاګه کړي چې د خپلو ویناو پر مهال د ادارو په نوم اخیستلو چاته اشاره کوي. د نوموړي په وینا مولانا فضل الرحمن دې په پوز د تورونو په ځای د خپلو شکایتونو لپاره له اړوند ادارې سره تماس ونیسي. میجر جنرال آصف غفور وویل چې په سړکونو راوتل او تورونه لګول سمه خبره نه ده او دا ملک د نورو فسادونو یا انتشارونو توان نه لري. مولانا فضل الرحمن په دې اړه په خبرګون کې وویل چې دا دوی په خپله وویل چې د هغه په اند کومه اداره کېدی شي، نو په دې طریقه دې دوی ځان په سیاست کې نه ورګډوي، له سیاسته دې لرې پاتې شي او د عمران خان د حکومت مرسته کول به زما په خیال د جمهوریت په دنیا کې چیرې هم ونه ستایل شي. اپوزیشن ګوندونه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن په مشرۍ دا وخت د حکومت پر ضد په اسلام آباد کې داسې احتجاج کوي چې لسګونه زره کسان پکې شامل دي. دوی غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او د پوز له مداخلته بغیر د نوي انتخابات وشي. دوستانو دا د پاکستان په اړه یو تازه خبر چې تاسو سره مشارک کړ. مهرباني وکړئ له نورو همدغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازه راکړئ. د الله په امان.